دا مخامخ بلډینګ چې ګورئ دا یونیورسيټي دی او دا ګیټ چاپېره چې ګورئ دا شاګردانی دا یونیورسيټي په ټول ټکساس کې اول نمبر یونیورسيټي دی بیا په ټول امریکا کې 8م نمبر باندې دی بیا په ټول دنیا کې په 340م نمبر کې دی په موجوده وخت کې دا یونیورسيټي په 13مې پیړۍ کې جوړه شوې په 1883 کې او تر دې دمه ډېر غټ خلک تینا فارغ شوي دي ډېر غټ خدمتونه یې کړي دي امریکا ته او دنیا ته تر دې پورې چې تر وایټ هاوس ته پورې رسېدلي دي لکه د مثال په ډول باندې د بوش کور ودانه هغه هم د دې یونیورسيټۍ څخه فارغه شوې وه لارا بوش او بیا د هغې لور د بوش لور جیانا بوش په 2007 کې په 2001 کې هغه هم د دې یونیورسيټۍ څخه فارغه شوې وه او په دنیا کې اول نمبر انجینره ښځه هم د دې یونیورسيټۍ څخه فارغه شوې وه او دا یونیورسيټي د ټکساس کیپټل نه صرف یو 15 منټل لري دا مخامخ د ټکساس کیپټل دی او دا درې جنډې چې مخامخ ښکاري دی یوه د یونیورسيټۍ جنډه دی یوه د امریکا او بله د ټکساس جنډه دی او دا ګیر چاپېره چې سره ګورئ میوزیم یې د ګیر چاپېره او په دې کې 50,000 شاګردان سبق وایي هر کال او 13,000 پکې دننه استادان دي کونسلران دي او پلانکۍ ډنګلې دي پکې تقریبا 350,000 خلک په دې بلډینګ کې دي او دا ګیر چاپېره چې ګورئ ټوله میوزیم دي کلاسونه دي او د شاګردانو لپاره هاسټل دي او د استادانو لپاره نور حساب کار د مخامخ چې دی سټیډیم دی دلته کله چې د یوې یونیورسيټۍ او د بلې یونیورسيټۍ سره میچونه کېږي هغه دلته مخامخ په دې بلډینګ کې هم په ټي وي هم ښیي او دا ګیر چاپېره شاګردان روان دي واکینګ کوي او لکه څنګه چې تاسو ته پته وایي دلته غټ خلک سبقونه وایي همداسې د دې خرچه هم ډېره دی هر کال د دې یو کال خرچه د یو شاګرد تر $18,000 نه تر $25,000 پورې دی او دلته چې اوس ګورئ انډین هم روان دي او